أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتنا د سورة فاتحه آیاتونه دي. سورة فاتحه دا د قرآن عظیم شان په ترتیب عثماني کې لومړی سورت دی او په نزول کې 5 نمبر سورت دی. یعنی دا چې 4 سورتونه تر دې سورت وړاندې نازل شوي دي، 5 نمبر همدا سورت نازل شوی دی. او دا موجوده ترتیب د قرآن عظیم شان چې دی ترتیب ته ترتیب عثماني وایي، په دغه ترتیب کې لومړنی سورت دی. دا ډېر د فضیلت ډک سورت دی. په اړه یې خورا ډېر روایات راغلي دي. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه روایت کړی دی او ترمذی شریف نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل مثل القرآن وهي 7 المثاني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای الله جل جلاله نه په تورات او نه په انجیل کې داسې یو شی نازل کړی دی لکه الحمدلله، لکه فاتحه، لکه القرآن. د دې سورت ډېر نومان دي، وروسته برس یو نوم القرآن دی، بل نوم سورة فاتحه دی. اساس القرآن، شفاء، سورة شفاء، وروسته تفصیلي خبره ور باندې کوو. او رب عز وجل فرمایي، وای دا سورت چې دی وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. په دې سورت کې ځینې شیان بیان شوي دي چې دا د الله دی، د الله او د بنده په منځ کې تقسیم شوی دی دا سورت. ځکه په دې سورت کې که وکتل سي الحمد لله رب العالمین، د الله حمد بیان شوی دی او الله عز وجل د ټولو عالمونو رب بلل شوی دی. رحمان صفت ورته ویل شوی دی، رحیم صفت ورته ویل شوی دی، او د جزا یعنی د قیامت د ورځې مالک بلل شوی دی. او بیا عبادت خاص تر الله پورې ثابت شوی دی چې انسان به یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. معبود به الله وي، عابد به بندی. عبادت کول دا د بنده حق ګڼل شوی دی، او د چا چې عبادت کیږي څوک به معبود وي، معبود به الله وي، دا د الله حق بلل شوی، دا تقسیم شوی دی. او بیا په دې صورت کې بنده د رب عز وجل څخه غوښتلی دی چې موږ ته صحیح لاره نصیب کا، لاره د انعمت علیهم کسانو نصیب کا چې هغه د انبیاو، شهیدانو، صالحانو، صادقانو لار ده، او هغه جنت ته تلونکې لار ده، او د دوزخیانو د لار څخه نجات غوښتل شوی دی. نو رب عز وجل فرمایي، ولعبدي ما سأل، زما بنده چې څه غوښتنه کړې ده هغه لره هغه شی سته. یعنی الله عز وجل فرمایي چې په دې صورت کې چې کومه دعا یو څوک کوي زه هغه قبلوم. ولې په دې کې لوی خبره دا ده چې انسان عاجزه دی، د انسان فکر کم دی، د انسان عقل کم دی. تاسو داسې فرض کړئ که چیرې یو ماشوم وي او ماشوم ته یو څوک ووایي چې ونیسه ته څه شی غواړې، نو د ماشوم چې څونه فکر دی، د ماشوم د خپل فکر مطابق د یو 2 افغانو په دکان کې یو خوږه مژه غواړي. څوک ورته وایي څه شی غواړې، بس د 2 افغانو یا د 5 افغانو شي ته لاس ونیسي دا غواړه. او که چیرې پلار ته وویل سي، یو بل څوک ورته وایي چې دا ستا د ماشوم بچي دپاره
چشي ورانیسي ستا چشي خوښ دی نو هغه به د 2 افغانو نه د 500 افغانو کالي ورانیسي او هغه به د 500 افغانو بوټونه ورانیسي هغه به یو بل قیمت بها شی ورانیسي نو اوس دلته چې ماشومه څه څوک پوښتنه وکړي چې ته چی غواړې هغه د چا چې عقل پرای نو هغه د څه ورته وایي ګوره دغه د 2 افغانو شی مه غواړه ته راځه شی در وښیم هغه واخله الله جل جلاله په دې صورت کې وخپلو بندګانو ته دعا ورښیي ویقولو یا عبادي ای زما بندګانو زه به دعا در وښیم تاسو زما څه یو شی وغواړئ تاسو کېدای سي یو ډېر ادنا شی وغواړئ زه به شی در وښیم ډېر قیمت بها شی به در وښیم الله خو ستر علم دی بنده به نو څه شی وغواړي بنده خو نو وایي ما ته خدای پیسې راکړه او بنده به وایي چې خدای ما ته سرای راکړه بنده به وایي چې خدای ما ته موټر راکړه دغه موټر پیسې باچهي دا ټوله و دې هدایت ته داسې دي لکه د هغه ماشوم د 2 افغانو خوږې ځکه رب عز وجل دا ټوله دنیا متاع قلیل بللې ده نو د یوه بنده باچهي او د یوه بنده سرای و پیسې دا به نو څه رب عز وجل خپله دعا ورته ښولې یقولو یا عبادي ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم ګورئ دا چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم دا دومره ستره دعا ده چې الله عز وجل په خپل ستر علمیت خپل بنده ته ښولې نو دا دعا کوه دا شی د خپل رب وغواړه دا زما څه وغواړه د دې دومره سترې دعا په اړه باندې هم د الله جل جلاله دا عبادت ولعبد ما سأل که دې لمونځ کوئ یا دې دغسې په خاص فکر په خاص ادب په خاص خشوع سورة فاتحه تلاوت کړل نو دغه ستره دعا چې تا په دې صورت کې کړې ده الله یې در قبلوي دا د دې صورت فضیلت دی چې د دغه روایت څخه ثابت سو چې ترمذي نقل کړی بل روایت کې راځي هغه روایت بخاري شریف نقل کړی دی د ابي سعید رضی الله عنه روایت ابي سعید ابن معلى دی مبارک فرمای وای مال منځ کاوی پیغمبر علی السلام راته आवाज وکړ زه پر مانځه ولاړ وم غږ مې نه ورته وکړ کله چې مې لمونځ خلاص کړ په ځغاسته رالم پیغمبر علی السلام ته مې وویل یا رسول الله انی كنت اصلي ای د الله رسول ما خو لمونځ کاوه ځکه مې غږ درته ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وویل الم یقول الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم وای الله تاسو ته نه دی ویلي چې کله الله او د الله رسول درته आवाज وکړي تاسو جواب ورکوئ خیر بیا یې راته وویل کله د دې ځایه څخه وځې زه تا ته یو صورت ښیم هي اعظم الصور فی القرآن هغه به د قرآن عظیم شان د ټولو صورتونو لوړ او ستر صورت دی وای بیا نبی علیه السلام زه تر لاس ونیولم کله چې نبی علیه السلام اراده وکړه چې د مسجد څخه ووځي نو وای ما ورته وویل الم تقل لأعلمك سورة وای تا ای د الله رسول ما ته ونه ویله چې زه تا ته یو صورت درښیم هي اعظم صورة فی القرآن چې هغه به په ټول قرآن کې ستر صورت دی وای پیغمبر علیه السلام راته وویل الحمد لله رب العالمین دا صورت یې راته وویل او بیا یې راته وویل هي السبع المثاني والقرآن العظیم وای ما ته 2 شیان راکول سوي دي یو قرآن راکول سوی دی او بل سبع المثاني سبعه یعنی او آیاتونه المثاني چې تکرار ویل کېږي مثاني 2 ځلې په لمانځه کې دا 2 ځلې ویل کېږي په اول رکعت کې دوهم رکعت په هر لمانځه کې تکراریږي هېڅ لمونځ نشته چې په هغه لمانځه کې دی الحمدلله یو ور ویل سوي نو دا چې سورة فاتحه یا الحمدلله په لمانځه کې تکراریږي نو ځکه ورته سبع المثاني ویل ما ته قرآن راکول سوی دی او د قرآن معادل یو بل ستر شی راکول سوی دی هغه دا صورت نو پیغمبر علیه السلام دغه صورت ما ته وښوی نو دا دومره ستر صورت بل روایت کې راځي چې هغه روایت ابو داود نقل کړی دی وای شیطان 4 ځلې وژړل هغسې ژړا چې په دته په ژوندانه کې تر ټولو سترې پیښې وسوې او دی سخت په غم ولاړی آخر یې دی ژړا ته مجبوره هغه 4 واره چې د ژړلې دي حین لعن وحین اهبط من الجنه کله چې دی ملعون سو د الله لعنت ور باندې قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله عز وجل چې ملائکو ته حکم وکړي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ ټولو ملائکو سجده وکړه خو شیطان ونه کړل
منع یې وکړل، کافر جوړ سو، د الله لعنت ورباندې وسو. هغه د ده ښایسته شکل دومره بدرنګه سو، راټیټ سو، وږې یې بوکې سوې، سر یې د خره سو، غوږونه یې د لیوه سوه، او خوله یې د سپي سوه، لاسونه پښې یې د نورو شیانو سوه، ډېر بد شکله بدرنګه سو. دا چې لعنت ورباندې وسو، د چې خپل ځان ته پام سو، نو ده ته په ژوندانه کې تر ټولو ستره د غم ورځ وه. په دا ورځ یې وژړل او د جنت څخه چې راکښته کې ویې ژړل. او وحین بعث محمد صلی الله علیه وسلم، دریم واري کله د الله پیغمبر په پیغمبري ولېږل سو، دی خبر سو چې بعث محمد صلی الله علیه وسلم بالرساله. دا اعلان چې وسو چې رب عز وجل سید الرسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء په پیغمبري ولېږي، دا به آخرین پیغمبر وي. هغه پیغمبر به وي چې د ټول عالم دپاره رحمت دی، او تر قیامته پورې به دا دین جاري وي. د وژړل د ده دپاره ډېره ستره د غم ورځ وه، لکه د پیغمبر علیه السلام په پیغمبري سره ډېر انسانان د جهنم خلاصېدل. دته معلوماتو ویې ژړل. دا یې دریم واري. او څلرم واري وحین انزلت فاتحة الکتاب، کله چې الحمدلله نازله سوه په سورة فاتحه کې دومرې ګټې دومرې فوایدې د خلکو وې چې کله دا صورت نازل سو، دته دومرې د غم ورځ به ویې ژړل. شیطان دا 4 وارې ژړلي، او دا 4 وارې دته سترې د غم پېښې سوي. په هر صورت یوه بله خبره دا سته، دا قرآن عظیم شان مختلف صورتونه لري. بعضې علما په دې عقیده دي او دا یې باور دی چې د قرآن عظیم شان هېڅ صورت پر بل صورت فضیلت نه لري. ښه ډېر دلایل لري. او بعضې علما بیا دا وایي چې قرآن عظیم شان بېلابېل صورتونه لري، بعضې صورتونه پر بعضو باندې بهتر. یو روایت کې د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت را نقلوي په دلیل کې، وایي نبي علیه السلام، د ابی بن کعب رضی الله عنه وایي نبي علیه السلام ما ته وویل یا ابی ای آیة معک فی کتاب الله اعظم، ای ابی په قرآن عظیم شان کې کم لوی آیت ستا په سینه کې سته؟ وایي ما ورته لا اله الا هو الحی القیوم، دا په قرآن عظیم شان کې تر ټولو ستر آیت. وایي نبي علیه السلام زه په سینه کې وولم او بیا یې راته وویل چې ستا د علم دې مبارک وي یا ابا المنذر. نو وایي نبي علیه السلام دته وویل چې تا صحیح جواب راکړي. نو که قرآن عظیم شان ځینو پر ځینو باندې فضیلت نه درلودلی، نو نبي علیه السلام به دا خبره نه ورته کولی. ابی بن کعب وایي زما سره تر ټولو لوی او ستر افضل ترین آیت دا آیت دی چې لا اله الا هو الحی القیوم، ځکه په دې کې د توحید خبره. نو سورة فاتحه هم پر نور قرآن عظیم شان باندې افضل سورت دی، علما په تحقیق کې دا خبره کوي. او په سورة فاتحه کې ځینې داسې صفات دي چې هغه په نورو سورتونو کې او په نور قرآن عظیم شان کې یو ځایي په هېڅ صورت کې نشته. ځکه تفسیر قرطبي لیکلي دی، وایي په سورة فاتحه کې 25 کلمات چې بشپړ قرآن کې شته، یوازې په یوه صورت کې نشته. او همدا ډول لکه مخکې چې الله جل جلاله وفرمایل زما او د خپل بنده په منځ کې تقسیم ده. او بله خبره لا دا ده چې په دې سورة فاتحه کې 3 مهم شیان دي، توحید دی، عبادت دی، وعظ دی. په ټول قرآن کې همدا 3 شیان دي. په ټول قرآن کې خلکو ته څه بیان شوي دي؟ توحید بیان شوی دی چې تاسو د یوه الله عبادت، د یوه الله د وجود عقیده وساتي، بس شرکیات ټول ختم. د عبادت خبره شوې ده چې تاسو د یوه الله عبادت کوئ. هر څه احکام چې دي ټول عبادت، هغه که لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج، جهاد دی، معاملات دی، دا ټول شیان چې په قرآن کې بیان شوي دي د څه دپاره؟ دا چش دی؟ عبادت. او څه دلایل چې بیان شوي دي د الله د توحید، دا چش دی؟ توحید. او څه مثالونه قصصې چې خلکو ته بیان شوي دي د پخوانیو امتونو د څه دپاره؟ وعظ. وعظ څه ته ویل کېږي؟ زړه نرم کول، سترګې نمناکه کول، د دنیا سره تعلق کمول، د آخرت ولور د توجه زیاته کول، دې ته وعظ ویل. نو دا ټول شیان مثالونه قصصې چې بیان شوي دي د څه دپاره؟ د دې دپاره بیان شوي دي چې د خلکو توجه د آخرت لوري ته واوړي، د دنیا سره یې مینه کمه سي، په زړه کې نرمي پیدا سي، الله ته توجه زیاته سي. په دې صورت کې هم توحید بیان شوی دی، عبادت بیان شوی دی، وعظ بیان شوی دی. لکه سورة اخلاص یا قل هو الله احد، هغه پیغمبر علیه السلام ثلث القرآن بللی دی، ځکه په هغه کې توحید بیان شوی. قرآن 3 برخې دي، توحید، عبادت، وعظ.
په سورة اخلاص یا قل هو الله احد کې چې بیان شوی دی توحید، لہذا پیغمبر علیه السلام ته ثلث القرآن ویلی او په دې صورت کې درې واړه شیان بیان شوي دي، لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بشپړ قرآن ویلی. خو په هر صورت یو بل روایت کې راځي حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه د څو شیانو فضیلت بیان کړی دي. په هغو شیانو کې یو سورة فاتحه ده. دی مبارک فرمایي و الحمدلله آیت الکرسی او شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه. دا آیت دو آیات دي. دا شهد الله قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، دا دو آیات دي. دا قل اللهم مالک الملک دا آیت او دا پسې آیت. دغه څو شیان چې دي دا داسې شیان دي چې دی فرمایي وای دا معلقات بالعرش دي لیس بینهن و بین الله حجاب. دا داسې آیاتونه دي که د سورة فاتحه آیاتونه دي. کرسی یو آیت دی، که آیت الکرسی ده، که د شهید الله دو آیات دي، که د قل اللهم مالک الملک دو آیات. یو بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، هم د حضرت علی رضی الله عنه روایت دی، که څوک تر هر لمانځه وروسته سورة فاتحه متصله ووایي، آیت الکرسی ووایي او شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه او قل اللهم مالک الملک ووایي، بیخي ډېر فضایل علی رضی الله عنه په دې روایت کې بیان کړي. خو په هر صورت دا د دې صورت فضیلت شي او همدا ډول د دې صورت دومره نمونه دي چې بل هیڅ صورت هم دومره نمونه نه لري. اولین نوم د دې صورت الصلات، دا هم د دې صورت نوم دی. دا چې الصلات د دې نوم دی په دلیل کې علماو بېلابېلې خبرې کړي. یوه خبره ادا کړې ده چې د هیڅ صورت دومره تعلق د لمانځه سره نشته لکه د دې صورت. نبی علیه السلام فرمایي هیڅ لمونځ نه صحیح کېږي بدون فاتحې، بدون الحمدلله، الا ان تكون وراء الامام، مگر نه دا که د امام شاته ولاړ وي، هغه جلا خبره. د دې بغیر بل هیڅ لمونځ به سورة فاتحې لمونځ نه دی. او بل نوم د دې صورت سورة الحمد دی. وایي سورة الحمد ځکه ورته ویل کېږي چې په دې صورت په شروع کې د الله عز وجل حمد ویل سوی. او بل نوم د دې صورت سورة فاتحه ده. سورة فاتحه د دې صورت بل نوم دی. او بل نوم د دې صورت الکتاب دی، اصل د دې کتاب. بل نوم د دې صورت القرآن دی، پنځم نوم یې. او شپږم نوم یې المثاني، ځکه دا په المانځه کې تکراري شي. او اووم نوم یې د دې صورت القرآن العظیم دی، ځکه دته بشپړ قرآن ویل سوی دی دې صورت. اتم نوم یې سورة شفاء دی. په دا صورت باندې داسې مرضونو علاج کېږي چې لا علاج وي. مختلفې طریقې علماو بیان کړي. یو مشهور روایت دی ابي سعید خدري رضی الله عنه روایت کې وایي موږ یو ورځ راتلو، ناګهانه مو یو ځای شپه سوه، د الله پیغمبر یو سریې ته استولي. سریه هغه یو جماعت ته صحابه ته ویل کېږي چې نبي علیه السلام به د کفارو سره جنگ ته استولي وه، خپله به نبي علیه السلام نو ورسره. داسې یوه سریه نبي علیه السلام استولې وه. ابي سعید خدري رضی الله عنه ورسره و. موږ یو ځای شپه سوه، یو قوم و هغه ته مو وویله چې موږ مسافر یو، موږ ته خوراک راکړي. هغو نه کړي راکړي. موږ هم دلې واړول. ناګهانه د دې قوم سردار لړم وخاړی. نو دا د صحراو د غرو د دشتو لړمانو او سردار بیا نازولی هم و. نو چې څه نارې به یې ویلې، وایي د دې قوم خلک راله، وایي ستاسو سره یو څوک نشته چې دم کولی سي؟ دا زموږ سردار لړم خوړلی دی. ابي سعید خدري رضی الله عنه وایي ما ورته وویل زموږ سره شته، زه دم کوم، خو زه شکرانه غواړم. ویل څه شکرانه غواړې؟ ویل څه د پاسه 10 پسونه به راکوې. وایي هغو راته وچښت. نو بس وایي ما هم سورة فاتحه ورباندې وویل. بس الله د څه شک پسونه مې ځینې راواخیستله، انډیوالان مې وږي وه، دوی خوراک نه ورکوئ، کافران وه. او اوس چې مجبوره شول، نو بس بالا مې ښه د دې دپاره مهیا کړه. بعض صحابه منع وکړله ولیا چې د نبي علیه اسلام سره مشوره وکړه. دا اوس موږ ته جایز دی که نه دی جایز؟ بیا چې راله نبي علیه اسلام اجازه ورکړه، بلکل جایز. ځکه نو علما د دغه حدیث سره دا خبره ثابتوي شکرانه اخیستل جایز دی. خو په هر صورت نبي علیه اسلام پوښتنه د ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه وکړه چې تا ته چا وویله چې په دې سورة فاتحه کې دومره تاثیر دی چې سړی پر هر لا علاج ناروغ ووایي الله شفا ورکړي؟ دی وایي ما ورته ویل ما ته الله په زړه کې راواچول. خو په هر صورت که څوک سورة فاتحه په خپله پر ځان ووایي یا یې پر بل ناروغه باندې ووایي، یو هغه چې د الله فیصله نه وي سوې، بل نو د هر ناروغ دپاره بهترین علاج دی. ځکه د دې نوم سورة شفا دی.
او نهم نوم د دې سورة رقیه. رقیه دا یو عام لفظ، دم و چوب تعویز دې ټول ته رقیه ویل کېږي. په دې صورت باندې دم کېدلی شي، په دې صورت تعویز کېدلی شي، ځکه ورته رقیه ویل کېږي. او لسم نوم د دې اساس دی، بنیاد. وایي یو سړی رالی امام شعبي رحمت الله تعالی علیه ته پر دغه اړخ باندې درد و، خاصره دغه اړخ ته ویل. د روایت کې راځي وایي شکا رجل الی الشعبي وجع الخاصره، چې زما پر دې اړخ باندې درد. وایي ده ورته وویل علیک باساس القرآن، اساس القرآن وایه. اساس القرآن څه دی؟ فاتحة الکتاب. دا تفسیر قرطبي لیکلی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول، چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هر شي لر اساس ته، اساس دا بنیاد ته ویل کېږي، یو شي تهداب. و اساس الدنیا مکه، د ټولې مځکې اساس او بنیاد مکه مکرمه ده، ځکه دا ټوله مکه مکرمه دا ټوله دنیا دا را چاپېره شوې پر دې مکه مکرمه باندې. اول وارې الله جل جلاله د مکې مځکه پیدا کړل، قرار د نور مځکه بېلېدل ټوله مځکه جوړه شوه. او و اساس السماوات عریبه، د اسمانونو اساس عریب دی. عریب وایي څه ته وایي؟ السماء السابع، اووم اسمان. او اساس الارض عجیبه، اساس د مځکې عجیب دی. عجیب څه ته ویل کېږي؟ وهي الارض السابعة السفلى، اوومه مځکه ده، لاندې اوومه مځکه. و اساس الجنان جنة عدن، د ټولو جنتونو بنیاد اساس د جنت عدن دی. اته جنت الله پیدا کړي دي، جنت النعیم، جنت مأوا، جنت الفردوس، جنت العدن. دغه العدن جنت د اساس د ټولو جنتونو دی. او اساس النار جهنم، جهنم هم ته دوزخ هم طبقې دي، هره طبقه نوم لري، لظا، سعیر، جهنم. دا جهنم دا د دوزخونو اساس، دا هغه اومه طبقه ده. و اساس الخلق آدم، د ټول مخلوق اساس آدم علیه السلام دی. و اساس الانبیاء نوح، اساس او بنیاد د ټولو انبیاء علیهم السلام نوح علیه السلام، ځکه دا څه انبیاء چې دي ټول د نوح علیه السلام اولاده. او و اساس بني اسرائیل یعقوب، او اساس د بني اسرائیل قوم حضرت یعقوب علیه السلام دی. یعقوب علیه السلام په اولاده کې 4,000 انبیاء الله لېږلي. و اساس الکتب القرآن، د ټولو کتابونو اساس دا قرآن دی. و اساس القرآن الفاتحة، د ټول قرآن اساس بیا سورة فاتحه ده. او و اساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحیم، د ټول سورة فاتحه اساس او بنیاد بیا بسم الله الرحمن الرحیم. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه دغه روایت را نقل کړي چې ما د ده څه اورېدلي دي. بیا وایي فإذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى، که د کوم علت په وجود کې پیدا یا څه شکایت دي د خپل وجود کاوي، نو سورة فاتحه وایه، الله جل جلاله به تا ته شفا درکړي. 11 نوم د دې سورت الوافیه دی. الوافیه پره. څنګه پره؟ د پره ځکه ورته ویل کېږي چې د قرآن هر سورت راواخلې، نیم په یوه رکعت کې ووایه، نیم په بل رکعت کې ووایه، صحیح کېږي. مګر سورة فاتحه که نیم په یوه رکعت کې ووایه، نیم په بل رکعت کې ووایه، نه صحیح کېږي. دې ته وافیه پره ویل کېږي. څومره پروالی چې په دې صورت کې سته، په بل صورت کې نشته. په نیم باندې لمونځ نه صحیح کېږي، نور د هر صورت په نیم لمونځ صحیح کېږي. او بل 12 نوم د دې الکافیه دی، ځکه وای په دې صورت کې دومره مفاهیم دي چې په دې صورت کې د قرآن عظیم شان هر صورت راواخله دغه مفهوم به پدې کې وي. خو داسې صورت به قرآن کې پیدا نه کړي چې د دې صورت بشپړ مفهومات په هغه صورت کې، ځکه دی کافي د خپله ځانه پوره او نور صورتونه همدا پروالی نه لري. دا د سورة فاتحې فضائل او د دې صورت د نومونو اړونده څه خبرې وي. وروسته چې بیا تفسیر کې څه خبرې سته هغه به په راتلونکو درسو کې ووایو ان شاء الله. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.